تازه خبر مفتی سردار حقانی چې په توجه ملا مشهور و په پاکستان کې په شهادت ورسید. دا چې مفتی صاحب څنګه او چیرې مړ سو او د هغه څخه د اسلامي امارت مشران ولې خفه وه، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. هغه مفتی او ملا چې په یو کال کې ډیر مشهور سو او هر پښتون یې له نوم سره اشنا سو، دا ځکه چې هغه به بیان په لوړ اواز او طنزي انداز کې کاوه او د خلکو یې دغه انداز او اواز ډیر خوښېده. د خلکو د پاملرنې لپاره به یې د توجه اواز هم کاوه چې بالاخره په توجه ملا باندې مشهور سو. نن هغه توجه ملا له دې فاني نړۍ څخه سترګې پټې کړې. هغه په درای ادمخیل سیمه کې په یو ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. په خپاره سوو انځورونو کې لیدل کیږي چې هغه په ډیر بد ډول پر سر زخمی سوی دی او له سر څخه یې ډیره وینه تللې ده. په یوه بله ویډیو کې هغه موټر هم په ډیر بد حال کې دی، په کوم کې چې هغه ټکر کړی دی. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي د مفتی صاحب په مرګ زیات خواشیني دي. ډیر خلک دا وایي چې هغه که هر څنګه و خو تر ډیره د منبر په سر د حق خبره کوله. د یادونې وړ ده چې هغه په دې وروستیو کې څو ځلې د پاکستان پولیسو هم نیولی و او بیرته یې آزاد کړی و. ډیر خلک په دې باور هم دي چې د پاکستان ټول ملایان د پاکستان تر لاس لاندې دي، چې هر یو یې د هغوی له امر سرغړونه وکړي وژني یې یا یې هم شرموي او ویډیو یا بل څه پسې راباسي. مفتی صاحب د افغانستان په باره کې هم ډیر زیات بیانونه کړي وو چې په یوه ویډیو کې یې ویلي وه چې افغانستان کې جنگ ناروا دی، چې وروسته د افغانستان د اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي له هغه څخه خفه سوي وه، چې وروسته بیا همدغه مفتی صاحب په یوه بل بیان کې خلکو ته په وینا کې وویل چې زما په تیر بیان زما څخه ډیر خلک خفه وه، افغانستان کې جنگ روا دی. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. تاسې د مفتی صاحب د مرګ په اړه څه نظر لري؟ آیا مفتی صاحب رښتیا هم ټکر کړی که دا د مرګ ته یو جوړ سوی پلان و؟ خپل نظریات را سره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړئ او د لا زیاتو او نورو خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.